که دا وظیفه پابندی سره کوي هر یو ناممکنه حاجت باندې ممکن شي، یعنی هر یو حاجت به دې رب العالمین پوره کړي. او صرف د 3 ورځو وظیفه ده، 3 ورځو کې به دننه ستا هر قسم حاجت چې کوم دی هغه پوره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن د الف لام میم یو ډیر زبردست او ډیر زیاته طاقتوره وظیفه مې راوړې ده، او د هغې حاجتونو دپاره ده چې کوم حاجتونه زمونږ غیر ممکن وي، یعنی هغه حاجتونه هغه نه پوره کېږي. مونږ ډېر زیات وظایف اعمال ارسم کړي دي، لیکن زمونږ هغه چې دی حاجتونه نه دي پوره شوي. نن کو تاسو د چې کوم دی الف لام میم وظیفه هغه دننه شروع کې او صرف 3 ورځې وکړئ، ډېره دم نه، صرف 3 ورځې وکړئ، پابندۍ سره وکړئ. انشاءالله چې پر 3 ورځو کې ستاسو هر قسم حاجت وي، رب العالمین به د ستاسو د حاجت چې کوم دی هغه به پوره کړي. الف لام میم تاسو دې ته وایي حروف مقطعات. ګوره په هر یو کتاب کې د الله جل جلاله یو راز وي، او د قرآن مجید کې د الله جل شانه راز هغه چې کوم دی حروف مقطعات دي. الف لام میم دا د الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې یو ډیر اهم راز دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره د راز خبرې کړي په دې کې. الف لام میم ډیر زبردست وظیفه ده او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. دا وظیفه درته اوس ښیمه، تعداد هم درته ښیمه. داسې حاجتونه چې هغه کوم دی ناممکن حاجتونه وي هغه نه پوره کېږي، لیکن د الف لام میم پاور داسې زبردست پاور دی چې رب العالمین به د ستاسو د هر قسم حاجت په 3 ورځو کې دننه پوره کړي. د چا د رزق بندش وي، رزق به آزاد شي، پراخه به شي. د چا د کوم دی د رشتو چې کوم دی دغه وي بندش وي، هغه به چې کوم دی رشتو او بندش به ختم شي. د ستاسو دپاره به یو ښکلې مزدار رشته راشي. دې نه علاوه چې د هر یو حاجت دپاره تاسو دا وظیفو کې انشاءالله هغه حاجت بالکل په ګارنټۍ سره درته وایم چې هغه حاجت به په 3 ورځو کې دننه د ستاسو پوره شي. هغه حاجتونه زه به تاسو ته کوم دی کم به یادوم چې دا د حاجت، لیکن دا وظیفه چې تاسو پابندۍ سره کوئ چې څنګه حاجت د ستاسو په زړه باندې ارمان رب العالمین به هغه پوره کوي. راځئ د وظیفې طرف ته. وظیفه درته ښیم او د وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم. وظیفه د الف لام میم سمپل. تاسو به داسې وکړئ چې دا وظیفه به د اتوار د ورځې نه شروع کړئ، الف لام میم والا، او د اتوار په ورځ باندې چې هر یو وخت تاسو سره فارغ وي، بس په یو فارغ وخت کې 9000 کرته ووایه. که په یو ځان ځای کې کېناستئ او په یو ځان ځای کې د 9000 کرته ووایي ډېره ښه ده. که ځان ځای او ځان مقدر ته نه میلاویږي نو خیر دی، په ناسته ملاسته ولاړه به چې ګرځې راګرځې په هغه دوران کې وظیفه کوه، خو په دغه ورځ کې 9000 کرته برابر که. او که چېرته کې د دې وظیفې په دوران کې چا سره خبرې کوې نو خیر دی، هېڅ خبره نشته. د دې په دوران کې بیا تاسو خبرې هم کولی شئ. دغه د اتوار په ورځ باندې 9000 کرته، بیا د پیر په ورځ باندې هم چې کوم دی 9000 کرته دغه وظیفو کې، او بیا د چهارشنبې په ورځ باندې هم تاسو کوم دی همدغه وظیفه چې کوم دی ابسونه کوئ هغه 9000 کرته وکړئ. انشاءالله په دې 3 ورځو کې که چېرته کې یو فقیر مسکین راغللو او هغه د ستانه سوال وکړلو نو هغه له د خپل وس مناسب چې څه د وس کېږي هغه به ورته صدقه کوي. یو که په دغه 3 ورځو کې رانغللو نو تر د جمعې د ورځې پورې انتظار وکړه. انشاءالله چې په دغه هفتې کې به څه مسکین تاله راشي، د ستانه به سوال وکړي او هغه ته د خپل وس مناسب چې کومه صدقه وي هغه ورته ورکړه. که دا صدقه دې ورته د نقد په شکل کې ورکړه نو ډېره ښه خبره او بیا چې کوم دی د ټولو نه بهتره خبره ده. بیا هم که چېرته کې دغه د چې کوم دی هفته تېره شوله او تاله مسکین او فقیر رانغللو نو بیا به یو کار وکړي، بیا به د ستا په کلي کې چېرته فقیر او مسکین وي بغیر د سوال کولو نه چې هغه د ستانه سوال نه وي کړی، نو هغه فقیر او مسکین نه به د خپل وس مطابق څه نه څه خرچه ورکړي. بهتره خبره دا ده چې وله نقد ورکړي، ځکه چې هغوی باندې د خپلو بچو له سوال وي. او ته بیا د الله جل جلاله رحم ته وګوره چې رب العالمین په تا باندې څنګه رحم کوي، څنګه د ستا دغه چې کوم دی هغه ناممکنه
دغه دي کم حاجتونه دي هغه دله چې کوم دی رب العالمین هغه څنګه پوره کوي تا ته به خپله پته ولګي. نو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده او بیا هم که په دغه 3 ورځو کې د ستا حاجت پوره نه شو نو بیا چې را روانه کومه جمعه وي ورپسې را روانه جمعه نو د جمعې په ورځ باندې ولې یو وخت مقرر که او 11,000 کرته کو تاسو په خپله ویلی شئ په یوازې ځان له نو ډېره ښه ده او که تاسو په یوازې ځان له نه شئ ویلی نو بیا ځان سره ملګري هم کښېنوئ چې هغه هم درسره ووي خو د جمعې په ورځ باندې به 11,000 کرته ووایي انشاءالله د دې نه پس به د ډایرکټ رب العالمین دا چې کوم دی حاجتونه پوره کړي. نو ډېره زبردسته وظیفه ده او هر سړی کولی شي هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی لیکن احتیاط کوئ چې د غلط کار دپاره استعمال نه کوئ چا ته به باندې خیریه ونه کوئ چا ته به باندې چې کوم دی هغه به دعا ونه کوئ ځکه یو کس ما ته راغللو ما ته وایي هسې بې سره باندې خلکو چې کوم دی الزام لګولی دی مولوي صاحب ته خو ورته دعا وکړه چې رب العالمین خو دا خلکه تباه کړي ما ورته وی ملګري تا باندې خو الزام اسم لګېدلی دی بعضې مسایل داسې راشي چې هغې سره مې دغه د اړه مې هسې بېڅه خفه شي چې یار دا خلک دومره چې کوم دی الله نه یېرېږي او دا څنګه چې کوم دی اخرکات کوي ما ورته وی مې تا باندې خو الزام اسم لګېدلی دی نو که ده ته زه هیرو کم الله چې کوم دی حالان کې نو په دې باندې خو د الزام په تا باندې ثبوت پاتې شولو دې سره خو د الزام چې کوم دی ختمیږي نه مې یو کار نه کوو وی ولې نه جي چې تاسو وایي هغه به منم مې داسې کار به وکړو چې دعا به ورته وکړو چې دا سړی رب العالمین د خپلې خبرې نه وروسته وکړي وایي دا خو ډېر زیات بهتره خبره ده نو دا خبره مې صرف دې دپاره وکړله چې که یو کس تا سره بد هم کوي او د ټول نه زیات بد هم تا سره کړي وي بیا هم ته کوشش کوه حتی الامکان تاسو کوشش کوئ چې د هغه بدو په ځای باندې ته ورسره ښه وکړې یعنې هغه دپاره د خیر دعا کړه چې رب العالمین دغې کس ته چې کوم دی هغه ته چې کوم دی هغه ته هدایت وکړي نو رب العالمین به هغه ته هدایت وکړي او د هغه د شه نه محفوظ نو د ښو کارونو دپاره استعمالوي او بیا ډېر زیات احتیاط کوئ چې د غلطه کارونو دپاره استعمال نه کوي. جزاک الله خیرا.